دوستانو کوم چا چې د 2023م کال امریکې لاټري ویزو لپاره ثبت نام کړی دی نو دوی اوس کولی شي چې خپلې نتیجې وګوري چې آیا دوی د یادې ویزې لپاره سلیکټ شوي دي او که نه. نو نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته ښایم چې تاسو به په خپله څنګه وتوانیږئ چې خپله نتیجه وګورئ چې موږ سلیکټ شوي یو او که نه. نو راځئ ما سره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او کوشش وکړئ چې د طریقه زده کړئ تر څو د بل چا اختیار څخه خلاص شئ. خراب شو خپل موبایل ته تاسو سره چې کوم قسم موبایلي یا کوم قسم کمپیوټري تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره په هغې کې چک کړئ. نو زه کروم خلاصوم، کوم براوزر چې تاسو سره یې همغه خلاص کړئ، پروا نه کړي. دې کې دغه ویب سایټ ما مخکې نه خلاص کړی دی او دا لینک یې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دا یې لینک دی، د دې ویب سایټ لینک کوم څوک دا ویډیو په یوټیوب کې ګورئ نو ډسکرپشن ته لاړ شئ، هلته به دا لینک پیدا کړئ. خو که کوم څوک یې په ټیک ټاک او فیسبوک کې ګورئ نو کمنټ سیکشن ته لاړ شئ، هلته به دا لینک تاسو پیدا کړئ. دلته به راشم چیک سټیټس ته. دې ځای کې تاسو دواړو کلونو اپلیکیشن چیک کولی شئ، د 22م هم او د 23م هم. خو 22م به فکر نه کوم چې کم څوک پاتې هغوی خو به واړه چیک کړي، نو موږ د 23م کال لپاره چیک کوو. دې باندې به کلیک وکړئ نو تاسو به دغې پیج ته راواړي. دلته هدایت درکړي دي، دغه لنډ درته وایم چې تاسو سره باید کنفرمیشن کوډ در سره وي، د خپل فامیل لاست نیم باید در سره وي، کوم تخلص چې دی، او د پیدایښت کال چې کوم کال کې ته پیدا شوې، د درې واړه معلومات باید تاسو سره لازمي در سره وي. نو دا معلومات چې تا کله برابر کړل د کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. ښه، اوس یې دې پیج ته راواړولو. دلته کنفرمیشن نمبر کې به همدا کوډ ورکو. دا وګورئ، دا کوډ به دلته ورکئ. خو که کم چا نه دغه کوډ هیر شوی وي بیا به څه کوئ، بیا به پرګیټ کنفرمیشن نمبر باندې کلیک وکړئ. دلته کم کال لپاره چې تاسو اپلای کړی که 22م ته مو اپلای کړی 22م به ورکئ، که 23م ته مو کړی 23م به ورکئ، او که بل کال و نو هغې کې به ادرس باندې کلیک وکړئ. نو زه 23م ورکومه. هغې نه پس به نیمز سیکشن ته راشئ. دلته به د فیملی لاست نیم ورکئ، ستا تخلص چې کوم دی، بیا به خپل نام ورکئ، ورپسې به میډل نیم، کوم چې د دې ضرورت نشته، دا به بس نو میډل نیم باندې کلیک وکړئ. د دې نه پس به راشئ، دلته به د خپل پیدایښت تاریخ ورکئ او ورپسې به بیا ایمیل ورکئ، هغه ایمیل چې تاسو کله ثبت نام کوو هغه وخت کې چې تاسو ورکړی نو هغه به دلته ورکئ. او د دې نه پس به بیا اتنټیکیشن کوډ ورکئ، دا کوډ ورکئ او سبمیټ به کړئ. نو تاسو ته به خپل نمبر راواړي. زه واپس ځم، موږ سره خو کنفرمیشن کوډ شته. دلته به زه کنفرمیشن کوډ ورکمه. د دې نه پس په 2م نمبر کې لاست نیم، کوم چې تخلص یې ستاسو د ثبت نام وخت کې چې تاسو ورکړی و هغه به ورکئ، او ورپسې به د پیدایښت کال ورکئ، کوم کال کې چې تاسو پیدا شوي. کله مو چې دا معلومات تکمیل کړل بیا به راشئ د اتنټیکیشن کوډ ته. دا به ورکړئ. ستاسو په صورت کې دا مختلف کیدی شي، ما سره خو 9 اتیا KX. کله مو چې دا واړه معلومات ورکړل د دې نه پس به څه وکړئ، سبمیټ به یې کړئ. ښه، متاسفانه چې کوم چا ته ما دغه لاټري چیک کړم دې ته نه ده ختلي، خو که کوم چا ته ختلي وه نو دلته به هغې لپاره لیکل شوي وي چې دا کس سلیکټ شوی دی. امید لرم چې د طریقه به تاسو زده کړي او کوشش وکړئ نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو دوی هم د دې طریقې څخه کار واخلي او د بل چا احتیاج څخه خلاص شي. مننه.